افغان پولیسو د کابل هوایي ډګر کې د نازي اقبال سره څه کړي او ولې او اوس څه وایي. سلامونه او احترامات دوستانو، د ویډیو له مخه زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. نازي اقبال افغانستان ته ولې پرېنښودل شوه؟ هغه وایي چې زما میړه جاوید فضا افغان دی او زما نه پاسپورټ ځکه واخیستل شو چې د کابل هوایي ډګر پولیسو ویل چې ته په دې ویزا یو ځل افغانستان ته راغلی او بیا نشي کولی چې دا ویزا استعمال کړي. نازي اقبال دا خبرې یوې پاکستاني شخصي رسنۍ سره په انټرویو کې کړې دي. نازي اقبال چې دا مهال په لندن کې اوسېږي او خاوند سره د طلاق موضوع هم ګرمه ده، ویلي چې هغه وخت ډیر افغانان او پاکستانیان افغانستان او پاکستان ته بې ویزې تلل راتلل، خو ماته دغسې مشکل پیښ شو. نازي اقبال وایي چې ما په کابل کې د موسیقۍ څو پروګرامونه درلودل او په همدې خاطر تللی وم چې یو څو ورځې تېرې کړم، پروګرامونه وکړم، خو دا چې څه بدلون د افغان ویزا پالیسۍ کې راغلی و زه نه وم خبره. هغې زیاته کړه چې فقط یو څو ورځې مې کابل کې تېرول غوښتل چې پروګرامونه وکړم، خو افغان پولیسو او مسؤلینو اجازه رانه کړه چې په دغه ویزا افغانستان ته داخله شم، ځکه چې په دې ویزا یو ځل زه مخکې هم افغانستان ته راغلی وم. هغې وویل چې یو حل یې دا و چې بیرته پاکستان ته لاړه شم او نوې ویزا واخلم. نو د همدې له وجې ما سره افغان پولیسو دغسې چلند وکړو چې زه یې د کابل په هوایي ډګر ایساره کړم او افغانستان ته یې پرېنښودم. دوستانو، دا وه د نازي اقبال یوه خاطره چې د کابل هوایي ډګر کې ورسره څه پېښ شوي وو. مننه کوم چې تر پایه مو ویډیو وکتله. ضرور یې در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.